درنو ملګرو سلام. پښتو کې ځینې عربي کلمې دي خو موږ او تاسو یې تر ډیره جمع په پښتو قاعده سره کوو. د دې لپاره ښه دا ده چې د عالم او مخالف جمع په پښتو قاعده آن سره وشي، یعنی عالم عالمان، مخالف مخالفان شي. دا درسته ده چې عربي کلمې دي خو تر عربي جمع یعنی علما او مخالفین پښتو جمع غوره ده. نورې عربي کلمې هم پښتو قاعدې سره جمع کوو، لکه طالب طالبان یا کتاب کتابونه. خو عربي کې طالب نه طلبه او کتاب نه کتب جوړیږي، مګر موږ او تاسو طلبه او کتب نه وایو، بلکې لکه مخکې ما چې وویل طالبان او کتابونه یې بولو. یوه بله یادونه دا هم کوم چې پښتو کې په اصلي توري پای لرونکي نارینه نومونه که ساکښ وي تر ډیره په آن او که بېسا وي په ونه جمع کیږي. لکه همدا طالب چې ساکښ دی طالبان کیږي، خو کتاب چې بېسا دی کتابونه کیږي. یار چې ساکښ دی یاران کیږي او میز چې بېسا دی میزونه کیږي. هیله ده نورې ورته کلمې هم که کارول کیږي په پښتو بنسټ یا قاعدې سره جمع شي. یعنی مسؤل عربي کلمه ده، مسؤلین په ځای باید مسؤلان ووایو. محافظ عربي کلمه ده خو د محافظین په ځای باید محافظان ووایو. ملګرو په پای کې هم هیله پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زما فیسبوک دی غزا نور او ټویټر مې هم دی غزا نور، په دې مې هم څارلی شئ. ښه ورځ ولرئ.